د ننګرهار ولایت قبایلو چارو په ریاست کې د مسؤلینو او ولسي مشرانو دا راټولېدنه د یووالي په موخه ده. په یاده غونډه کې د قومونو او قبایلو چارو ریاست د جرګو د برخې معین مولوي علي جان احمد هم ګډون کړی دی. هغه په خپلو خبرو کې وایي یووالی د ولسونو د بقا او ښه راتلونکي لپاره غوره لاره چاره ده او د راتلونکو نسلونو لپاره یوه سوکاله ټولنه رامنځته کولی شي. زموږ د راتللو هدف او غرض ټولو ته واضح ده. د اسلامي امارت د سرحداتو قومونو او قبایلو چارو وزارت د خپل کاري استقامت په پلان کې موږ په 14 ولایتونو کې د ولسونو سره د همغږۍ غونډې لرو. غرض مو له دغه غونډې نه هغه د ولسونو د یووالي او اتفاق او اتحاد د ټینګښت خبره ده. په دې خاطر باندې زموږ او ستاسو بقا، زموږ او ستاسو ژوند، زموږ او ستاسو آینده سرنوشت، زموږ اولادونو سرنوشت، زموږ مسیر چې په اسلام باندې کېږي هغه وخت به کېږي چې موږ او تاسو متحد په اسلام باندې یاست. ښاغلی احمد زیاته کړه د قبایلو چارو ریاست په کمه موده کې لویې لاسته راوړنې لري چې ښه مثالونه یې په ننګرهار کې د 288 لویو او وړو دښمنیو حل چې په تېرو 4 لسیزو کې رامنځته شوې وې او همدارنګه له پرمختګونو پاتې سرحدي سیمو کې په ګڼو رغنیزو پروژو کارونه روان دي. هر څوک ولو که زما د سر قاتل ولو که شل کاله یې زموږ سره مقابله کړې ده، وینې زموږ پکې کړي دي، نن چې په اسلام کې راته داخل شي په اسلام کې زموږ سکرای وړه دا زموږ د اسلام غوښتنه ده، دا معاهده ده، دا د اسلامي امارت پالیسي ده، دا د اسلامي امارت منهج منشوري ده. د بل قوم سره په اسلام باندې به ټینګ ولاړ وي، د اسلام دفاع به کوي، په اسلام به حکامو باندې ولاړ وي، مسلمان به عبادت کوي، نیکۍ کوي، تقوا کوي. موږ په دې مکلف یاستو چې په ځان کې یو مسلمان په صفت باندې ورسره ودرېږو، داسې یو فرض پوره کولو ته داسې موږ ورور ته ځای په دې کار کې لګیا موږ د معاونت کوو. نو قدرمنو تاسو نن غرض د دې خبرې دا ده چې غوښتنه وزمه دا ده چې زموږ د وزارت هدف یو دا دی چې د ولسونو تر مابین پورې یووالی، خو په ظلم یووالی یې، په تجاوز یووالی یې، د کافر په ملګرتیا یووالی یې. هغه وایي هیڅ قوم ښه والی نه لري او ټول په حکومتي اډانه کې یو ډول دي. له قومي مخورو غواړي چې کوراکور دې ورشي او د خلکو د ستونزو او شخړو د حل لپاره دې کار وکړي ځکه دی انساني او اسلامي مسؤلیت دی. په وینا یې په یووالي سره د ټولو بهرنیو د شومو اهدافو مخه په ښه ډول سره نیولی شو ځکه موږ ته په تاریخ کې ثابته شوې چې پردیو زموږ د خپلمنځي مشکلاتو څخه ګټه پورته کړې. تاسو ولیدلئ الحمدلله چې ډېرې ستونزې حل شوي، ځینې رسېدلي چې لږ وخت باندې لګېږي. الحمدلله هغه ستونزې غوښتنې ستاسو تر کار تر جریان باندې دي. نن الحمدلله تاسو ولیدل د سرحداتو په سیمو کې ولسونه چې زموږ تاسو له مراکزو نه ډېر لرې پراته دي، د خدماتو نه محروم پاتې شوي دي. شل کلنه مبارزه او مقابله دغو ولسونه کړې ده او تکلیفونه په دوی کې شوي دي. حق راوړی ته الحمدلله اسلامي امارت دا یې هم د اسلامي نظام د عدالت یوه نمونه ده چې نن اورنۍ د خدماتو شروع د هغو سیمو نه وشوله چې شل کاله تېر نظام د دښمن په سترګه باندې ورته کتل، له دې خانم ته ورول کېږي، ټکول کېږي، ټولې توپونه وهېدل، له دې خانم ته باندې ورته چاپېر توپنې وهل کېدلې. اورنۍ حق د لومړیتوب د مشرتابه لخوا د هغو سیمو ته ورکول شوی. همدارنګه قومي مخورو د وزارت مسؤلینو ته د ډاډ ورکولو ترڅنګ په یو شمېر برخو کې هغه ستونزې هم له وزارت راغلو مسؤلینو سره د حل په موخه شریکې کړې. سپین ږیرو وویل دا یې مسؤلیت دی چې ولس په یو ټغر راټول کړي ځکه پوره 4 لسیزې په بدرنګه جګړه او بدبختۍ کې تېرې شوي. که چېرته ننګرهار ته د 1 میلیون کسانو لپاره خدمات عرضه کېږي د صحت او معرف او د امنیت او په نورو برخو کې، نو داسې فکر وکړئ چې دا نفوس اوس 3 چنده شوی، نو پکار دا ده چې دې ته یوه ځانګړې توجه ورکړل شي. ولس هم دا قرباني ورکړې، همدې سخت نه دا ولس بمبار شوی دی، د ده زنانه مړ شوې ده، د ده ماشوم مړ شوی دی، دا په خپله دغه شلې تلفات یې ولس ورکړي. په نظام کې باید موږ ځان وګورو، دا ولس دا زموږ نظام دی. یوه هیله او غوښتنه مې دا ده د خپل مسؤلینو نه دې قومي مشرانو ګوره تاسې یقین وکړئ داسې مشران شته دی چې هغه د وزارت معلم خلک، هغه د صدراعظمۍ او د پاچاهي معلم خلک، دغې خلکو سره کښېنئ، د خلک به ځان ته راوغواړئ.
له هغه وروسته چې اسلامي امارت بیا ځلې واک ته رسېدلی دی، د هېواد په کچه یې د یووالي لپاره هڅې ګړندۍ کړي او ګڼ هغه خلک یې له دښمنیو راګرځولي دي چې کلونه یې یو بل ته مورچې نیولې او ګوته پر ماشه ناست وو.